تاسو ته یو ډیره زبردسته خبره کوم او په دې باندې ټول سوچ وکړئ. زمونږ د ابتدا نه معاملات ټول خراب دي. هغه د پلار او د بچي په منځ کې دي معاملات خراب دي. هغه د رونو په منځ کې دي معاملات خراب دي. هغه د رشتہ دارانو په منځ کې دي معاملات خراب دي. او دغه معاملات بیا وروسته د جګړې او د فساد ذریعه او سبب جوړ شي. او د هغې سوچ وکئ پلار دی او بچي دي دا په هر خاندان کې دي. پلار دی او بچي دي، پلار هم کاروبار کوي بچي هم کاروبار کوي. رونه دي او دوه رونه دي درې رونه دي څلور رونه دي هغه هم لګیا دي کاروبارونه کوي. خو په دې کاروبار کې نه پلار ته لګي چې دا پته لګي چې دا بچی زما سره نوکر دی که زما سره شریک دی او که زما سره ښېګړه کوي. او نه بچي ته پته لګي چې زه د دې پلار سره په دې کاروبار